ښه زه غواړم چې همدې موضوع ته ادامه ورکم او دغه کوم مثلث چې ما تاسې ته د 45 او 90 معرفي کړی ده دې ته یو څه مثال بل هم کار کړمه صحیح ده تاسې پوهېږئ نو دا یو قایمه مثلث دی ښه همغه فورمول کې چې ما مخکیني ویډیوګانو کې تاسو ته ښودلی ده مثلا یو ډېر کوچنی مثلث به زه رسم کړم ځکه چې زما اصلي موضوع دې درس کې یو څه لږ توپیر لري ښه اوس دغه مثلث چې تاسې ګورئ فکر وکړئ که دا د بي زله وي دا د ا زله او دا هم د سي زله وي دا 90 درجه د زاویې دا یې هم 45 درکړي وي او دا یې هم 45 درکړي وي او په دې کې یوه زله یوازې درکړي کومه زله یې درکړي مثلا چې شی راکړي اوسي ښه فکر وکړئ چې یوه زله یې ماته دغه وترې راکړی دا دفعه به وتر کار کو وترې راکړی وای تاسې دغه دوه نورې پیدا کوي اوس موږ پوهېږو چې که ا پیدا سي نو بي عین شی ده که بي پیدا سي نو ا عین شی ده ځکه دلته موږ دوه دانې مساوي زاویې لرو او د دوی غیر مجاور اضلاع غیر مشترک اضلاع وبښئ ډېر زیات غیر مشترک اضلاع سره مساوي دي د دې ځایه زه د همغه فورمول نه کار اخلم دلته د فیثاغورس فورمول سره نه لیکم چې ا خو مساوي د بي سره ده او دا ټول مساوي دي د چیش سره د دوو جذر مربع تقسیم په دوو ضرب د سی سره اوس یې ماته کوم یو راکړی ده سی راکړی نو د سی پر ځای قیمت اچومه چې لس ده اوس د دې ځای زه لیکمه چې لس ضرب د جذر مربع د دوو پر دوو دا خو یو دوه دوه پنځه په دوو کې لس پنځه ضرب د جذر مربع د دوو د سی قیمت د وبښئ د ا قیمت ده نو که د ا یا د بی قیمت مثلا د بی قیمت مساوي د 15 ضرب د جذر مربع د 2 سی طبعا چې ا هم عین قیمت لري 15 ضرب د جذر مربع د 2 ده ډیر اسانه هیڅ په دې کې کومه سختی نه و خو اوس که تاسو د امتحان کې مثلا ا ته هم ولیکئ 15 ضرب د جذر مربع د 2 کل مربع جمع 15 ضرب د جذر مربع د 2 کل مربع دا باید مساوي د څو سره سي د لس مربع سره د دې ځایه 15 مربع کیږي 25 دو جذر مربع د جذر مربع سره خلاصیږي پات کیږي 2 ضرب د 25 کیږي 50 همداسې دا هم کیږي 50 مساوي باید سل سی تاسې ګورئ دلته هم 50 دي دلته نو سل مساوي د سلو سره دا څونه اسانه نو ښه دا هم خو ترلاسه کوئ او فورمول هم زده کوئ زه تاسو ته غواړم یو بل مثلث په همدې قایمه مثلثونو کې معرفي کوم اجازه راکړئ چې دا ټول پاک کړمه یا لږ زره ځان ته ځای پرېږدم ښه دلته که زه اوس یو بل مثلث تاسو ته معرفي کوم نو هغه به هم ډیر سخته نه وي مثلا که موږ یو مثلث ولرو همدغه قایمه مثلث وي خو د دې یوه زاویه تاسې ته 10 درجې درکړي او بله زاویه د 9 غواړي یوه خو یې 90 ده نو تاسې به دې وخت کې څه وکئ تاسې خو یوازې 45 90 پیژنده اوس به تاسې 10 شپېته او د 90 مثلث وپیژنئ او په دې کې به هم پوسئ چې موږ څنګه کولی سو نور زلونه پیدا کو تاسې پوهیږئ چې د مثلا که داسې یو مثلث درکړي چې یوه یې 10 درجې بله یې 90 درجې بله یې درنه غوښتي نو هر یو ته یې که موږ نوم کیدو مثلا نوم کیدو دې ته زه مثلا اکس وایم دې ته وای وایم خو هر شي چې خو یو دانه یې نامعلومه ده نو دې ته لیکمه چې 10 جمع 90 جمع اکس دا مساوي باید 180 سره سي د دې ځایه 90 جمع 10 کیږي 160 جمع اکس مساوي 180 دوار طرف نه 160 منفي کوم اکس مساوي کیږي د شپېتو سره نو دغه زاویه څو سوه شپېته سوه ګورئ هماغه زما خبر سوه دا هغه مثلثونه دي چې ورته 10 شپېته او 90 درجې مثلث موږ ویلی سو ښه په دې برخه کې یو څه نورې خبرې هم دي چې زه باید تاسو ته واضح کړمه او د دې کار دپاره باید دغه تخته د ځای زه ټول پاک کړمه ځکه چې خبره لږ زره اوږدېږي
ځینې وختونه موږ ته ضرور نه ده حتما باید قایمه مثلث راکول سي. ډېر زیات مثلثونو ډولونه دي. زه به د قایمې نه شروع کومه. که په دغه مثلث کې دا تاسو ته 30 درجې درکول سي، دا خو 90 درجې ده، او دغه هم 80 درجې درکول سي. که درېم نه کې تاسو خپله پوهېږئ چې دا څه معنا لري. اوس دغه مثلث راځي چې موږ تکمیل کو. مثلا دې مثلث ته که زه داسې ادامه ورکم، ادامه به صحیح ادامه به ورکم. دا مثلث د دې بل اړخ ده، صحیح ده، د دې بل اړخ ده. نو دغه زاویه که ټوله مکمله سي، ځکه دا نیم سوی ده، دیش دې خواته نو دیش دې خواته دي، دغه ټوله زاویه چې ده دا 80 درجې کیږي. که دې خواته 90 ده نو دا یې چون عکس ده، دا هم 90 درجې ده. او که دا 80 ده نو دا هم 80 ده، ځکه چې دلته ما د دغه مثلث عکس ویستلی ده. نو د دې ځایه موږ وایو چې دلته خو د دغه 80 او د دغه 80 مخې ته چې کوم مثلا عضلاوې دي، مثلا د دې مخې ته چې کومه زله ده دا زه اچ ونوموم، دا د دغه مثلث وتر کیږي. او که د دغه زاویې مخې ته چې کوم زل ده زه دا هم اچ ونوموم، نو د دې زیړ مثلث وتر کیږي. د دې ځایه دا دواړه زه اچ نوموم، او بیا د دغه 80 درجې مقابل زله چې ده دا هم زه اچ ونوموم. نو ګورو چې دغه درې واړه زلې هم مساوي سوې او درې واړه زاویې هم مساوي سوې. نو داسې مثلثونو ته موږ متساوي الاضلاع مثلث وایو. تاسې اوس یوازې دغه یو مثلث په نظر کې ونیسئ. زه بیا هم تاسې ته رسموم دلته یوازې مثلا دغه ژیړه برخه دا په نظر کې ونیسئ. دغه 30 درجې ده او د دغه 30 درجو مقابله زله تاسې ګورئ څو ده، د اچ نیمایي ده، اچ پر 2 ده. او دلته 90 درجې وه، د دې مقابل زل چې د 80 درجې مقابل زل کېده دا اچ موږ ونوموو. نو اوس موږ نوي فرمولونه دلته زده کوو. ښه، دلته زه د 30 درجې مقابله زلې ته څه رقم یو شی لیکم؟ 30 درجې مقابله زله ته زه چی شی لیکم؟ اچ پر 2. دا همیشه په یاد ولرئ، د وتر نیمایي ده. د 80 درجې مقابل زلې ته زه چی شی لیکم؟ دې ته هم یو خاص شی لیکم. مثلا زه څه کوم؟ دا ټول په هغه کې لیکم، دا غواړم چې پیدا کوم کنه. مثلا دې ته نوم ږدم ا، نو زه پوهېږم چې ا مربع جمع اچ پر 2 مربع دا مساوي کیږي د اچ مربع سره. د دې ځایه ا مربع خپله مساوي اچ مربع پر 4 مساوي څو کیږي؟ اچ مربع. اوس د دوی په منځ کې ښه دغه ځای جمع ده، ډېر وبښئ. اوس څه کوم؟ دلته به یې ولیکم، دا کیږي ا مربع مساوي اچ مربع پر 4 منفي اچ مربع. د دوی په منځ کې اچ مربع که زه مشترکه ونیسم نو ا مربع مساوي کیږي د اچ مربع ضرب ده 1 منفي 1 پر 4 سره. که دا موږ منفي کو نو ا مربع مساوي کیږي د اچ مربع ضرب ده دغه کیږي 3 پر 4. اوس دواړه طرفه که په زه په جذر کې ونیسم نو ا مساوي کیږي د 3 جذر تقسیم په 2، ځکه د 4 جذر مربع 2 ده او اچ مربع هم خپله. اوس دغه 2 شیان تاسې په یاد ولرئ. زه تاسو نه ډېر شی نه غواړم. کله مې چې د 30 درجې د زاویې مقابله زله تاسو نه وغوښتله، تاسې دغه فرمول په واسطه پیدا کړئ. او که د 80 درجو مقابله زله ما تاسو نه وغوښتله، د دغه فرمول په واسطه پیدا کړئ. دا د دې دپاره ده او دا هم د دې دپاره ده. دغه ا تاسو څنګه پیدا کوئ؟ وبخښئ دغلته باید دغه مربع نه اوسي، دا مربع ځکه چې ما دواړه طرفه په جذر کې نیولي دي، دا باید نه اوسي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې دا پیدا کړئ او دومره کوم سخته کار هم نه دی.